ودا دومره ظلم دومره جبره نور به زړګی کم درنه صبره بې وفا یاره دومره کبره په یوویشتم اواز دې مخ راواړاونه مخ راواړاونه. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، عربستان مومند یم د کیمرامین اسدالله اجران سره ستاسو په خدمت کې حاضر. سلامونه مې قبول کړئ. یو نوی پروګرام را جوړ کړی دی، اسماعیل شیدا را سره ناست دی بله ډیوه دپاره. بلال هم را سره مېلمه دی په پروګرام کې. خبرونه به راتېر شو، وخت به نه خرابوو. اسماعیل شیدا صاحب او د بله ډیوه ډېر زیات مینهوال دي، د هغوی دپاره دې څه خوښ کړي دي؟ مننه مننه، یو جهان مننه عربستان مومند. موږ بیا هم ستاسو شکرګزار چې په دویم ځله موږ له خپل پروګرام کې دومره مقرره کړله او اوریدونکو ته دې مخامخ کړلو. یو جهان مننه. بس یو څو نوي شعرونه دي، بس ټولو ته بیا ډالۍ کړو. پیله یو دوه درې شعره دي. موږ په بل شوي اور اوبه اچوو خاورین ولو، موږ په بل شوي اور اوبه اچوو خاورین ولو، د وخت پیرغون ورته سات په سات پوکي ورکوي، او چې د خپل حق دپاره کم پښتون اواز اوچت کی، چې د خپل حق دپاره کم پښتون اواز اوچت کی، دا بدمزه به ورته بیا د مرد دمکي ورکوي، او چې بې ګناه د پښتون وینې توی کړي ظلم وکړي، چې بې ګناه د پښتون وینې توی کړي ظلم وکړي، دوی ته په غاړو کړي څیرې مبارکي ورکوي. او زمونږ ټول حکمرانان د څو پیسو دپاره، زمونږ ټول حکمرانان د څو پیسو دپاره، هر چا ته خوله کې په خوږه کې مرچکي ورکوي. او اخیری شعر دی چې داسې پوی کړي دي اغیارو دا کمزاته خلک، داسې پوی کړي دي اغیارو دا کمزاته خلک، لکه په تاش کې چې څوک یو بل لټاف کې ورکوي. ډېر ښه دی. مننه مننه. دا یو څو شعره چې وایي تا پسې بلا قصې کېږي جانانه، تا پسې بلا قصې کېږي جانانه، ځکه ستا نه مې ګیلې کېږي جانانه، او ځان چې تل ساتي خفه او بل خوشحاله، ځان چې تل ساتي خفه او بل خوشحاله، یارانه ګورې په دې کېږي جانانه، او توره شپه ده یا مین یا دیوانه دی، توره شپه ده یا مین یا دیوانه دی، تل غوږ کې د ټپې کېږي جانانه، او مخکې قدر د پټکي او شملې ډیرو، مخکې قدر د پټکي او شملې ډیرو، اوس خبرې د پیسې کېږي جانانه، او په سرو وینو دې لطفت لیدلی نشمه، په سرو وینو دې لطفت لیدلی نشم، خار ته مزه د ماکي کېږي جانانه، او هره ورځ د رقیبانو په مالت کې، هره ورځ د رقیبانو په مالت کې، ذکر زمونږ د یارانې کېږي جانانه. مننه. او د اخیري شعر دی. ته د خپل حسن د زوره څه خبرې، ته د خپل حسن د زوره څه خبرې، ځای په ځای دې نندارې کېږي جانانه. دا یو څو شعره دي د مینې په باره کې مې لیکلي دي. په مینه او خیر موږ پیږو نه نم چرته کړې ده که نه، هغه پخوانۍ قیسې مې اورېدلي دي، نو د هغې نه م لږ نقل کړی چې دې مینه کې لکه هر څه شته که نه. نو وی دیدار پکې مزه کړي، انکار پکې مزه کړي، اظهار پکې مزه کړي، خمار پکې مزه کړي، دا مینه څه لیونی پند دی، خوندونه پکې شته، دردونه پکې شته، غمونه پکې شته، جنګونه پکې شته، دا مینه څه لیونی پند دی. ډېر خپل پکې پردي شي، د چا مات پکې تندي شي، ژوندي ور پکې مړه شي او مړه پکې ژوندي شي، سکون پکې مزه کړي، بیلتون پکې مزه کړي، جنون پکې مزه کړي، ژوندون پکې مزه کړي، دا مینه څه لیونی پند دی. وی زاړه دي که واړه دي، په مینه باندې مړه دي، د مینې لیوني خو ګرمۍ نه په ساړه دي، جړل پکې مزه کړي، خندل پکې مزه کړي، کنځل پکې مزه کړي، کتل پکې مزه کړي، دا مینه څه لیونی پند دی. او غریب دی که مالدار دی، د مینې طلبګار دی، وړوکی دی که ځوان دی، د مینې خریدار دی، نشې پکې مزه کړي، شوګیرې پکې مزه کړي، تماشې پکې مزه کړي، تورې شپې پکې مزه کړي، دا مینه څه لیونی پند دی.
او په جګو جګو غرو کې په دشت او په میارو کې غزل او په مصرو کې ژوندون کوي تیارو کې رسا دی لیوانې کو خندا دی لیوانې کو ادا دی لیوانې کو نشیدا دی لیوانې کو د امینه څه لیوانې پاندې د امینه څه لیوانې پاندې ډېر بس دا کافي دی ان شاء الله العزیز. ډېر ښایسته پروګرام وشو ناظرین، تاسو پروګرام وکړو او موږ ستاسو کمنټ په انتظار ان شاء الله العزیز چې موږ به پازیټیو کمنټ راکوئ، زموږ حوصله به جګوئ. د بل نوي پروګرام پورې موږ سره اوسئ. کیمرامین عزت الله اجران سره عربستان مومند غواړي تاسو نجات. فی امان الله.